سلام دوستانو. یو دوست لیکلی سلام استاد، له ما سره کومک وکړئ. زه څه موده کېږي چې خپل تیر ته تللی یم او خاطرې مې ځوروي. لطفا ما سره کومک وکړئ. ښه، دا مورد او دا مسله زه فکر کوم چې د دې پخوا کې چې یو عادي مسله ده، یو عادي مورد ده، د دې پخوا کې کله کله د یوې اروايي ګډوډۍ نښه هم وي. یعنې په ژور خفګان کې، په اضطراب کې، په وسواس کې معمولا دغسې یو مورد راځي چې موږ خپل تیر ته یا خپلو تیرو خاطرو ته یا خپلو تیرو یادونو ته یا خپل تیر ژوند ته ورګرځو. اما که تاسو ونه سوی کولی چې له یو اروپو سره جلسه ونیسئ، زما یو څو پیشنهادونه او وړاندیزونه حد اقل له ځان سره واخلئ او عملي یې کوئ. یعنې سره له دې چې اورئ، عملي یې کوئ. لومړی وړاندیز چې غواړم تاسو ته ولرم هغه دا ده چې اول خو باید اجازه راکړئ دا ووایم چې تیر وخت نسو بدلولی. یعنې هر څومره چې چرت پې ووایي، هر څومره چې ستاسو ستونزه جدي، هر څومره چې تاسو ګناهکار ځان احساسوئ، یا یې بد ګڼئ کار مو او یا یې هم ښه ګڼئ، بدلون نسته پکې. هر هغه څه چې تیر سوي دي، که تاسو یې په میلیونونو ډالرو یا په زرګونو انسانانو یا په زرګونو افرادو او اشخاصو او په لسګونو کتابونو چې مطالعه یې کوئ، هغه نسئ بدلولی. تیر په هیڅ صورت نه بدلیږي. تیر په هیڅ صورت بل اړخ نه اخلي. دا په یاد ولرئ چې یوازینی څه چې تاسو کولی سئ په اصطلاح معامله ورسره وکئ یا ډیل ورسره وکئ، هغه ستاسو حال ده، هغه ستاسو اوس او فعلي شرایط دي. زما هیله دا ده چې په همدغه منطق چې تیر نه بدلیږي، په خپل تیر خاورې ور واړوئ. یعنې نور یاد نه کوئ، نور فکر پې ونه کوئ، ځکه چې نه بدلیږي. که څه هم ځینې تخصصي تکنیکونه او روشونه شته چې هغه ته ضرورت لري، یو خاص چاپیریال ته. اما که تاسو هغه تخصصي او مسلکي میتودونه او روشونه له یو متخصص سره کار وکړئ، تاسو سره مرسته کولی شي. دویم مورد چې غواړم پیشنهاد کړم تاسو ته، هغه تیر ده. او د تیر په اړوند یو جالب شی چې غواړم تاسو سره شریک کړم، هغه دا ده چې تیر هیڅ واقعیت نه لري. یعنې تیر نسته. هر هغه څه چې تاسو یې غواړئ یاد کړئ یا پرې پښیمانه سئ، یا یې بدل کړئ، یا یې جوړ کړئ، یا یې روغ کړئ، هغه نسته. تیر یو عیني واقعیت نه ده. تیر یو خیال ده، تیر یو داستان ده، تیر یو تاریخ ده. تاسو هیڅ آدم نسئ ثابتولی. خپل تیر، خپل ښه تیر، خپل بد تیر، او هیڅ ګټه هم نه درته کوي، تاسو ته هیڅ زیان هم نسي درته رسولی، او هیڅ رابطه نسي ساتلی تاسو سره. ما وراله دې چې تاسو یوه آخذه تیر وکئ، یو عبرت تیر واخلئ، درس تیر واخلئ. پرته له دې هیڅ تعامل نسي کېدلی له تیر سره. تیر یوازې هیر کوي. یوازینی مورد چې موږ ورسره کولی شو له تیر سره، هغه د تیر هیرول دي. دریم مورد، تیر زما په نظر لکه مړی داسې ده. تاسو مړی نسئ ژوندی کولی. که تر سبا پورې هم ورته وزاړئ او د قبر په سر یې خیمه هم ووهئ، او هر څومره دا خپل فریاد او دا خپله چغه اوچته کوئ او تر اسمانونو پورې هم ورسوئ، ستاسو تیر، ستاسو مړی نه راژوندی کېږي. هغه وایي چې وایي مړی هیچا مړي په زړه نه دي ژوندي کړي. زه په دې باور لرم چې زموږ تیر لکه مړی داسې ده. زموږ تیر لکه زموږ د 15 کلنۍ بوټونه داسې دي. تاسو کولی شئ اوس خپل د 15 کلنۍ، په 20 کلنۍ، 30 کلنۍ، 40 کلنۍ کې د خپل ماشومتوب د 15 کلنۍ بوټونه پوه کړئ. تاسو کولی شئ د خپلې 10 کلنۍ کمیس په 30 کلنۍ یا 50 کلنۍ کې واغوندئ. نسئ کولی. نو ولې یې تیرو خاطرو ته ورګرځئ، تیرو یادونو ته یې نو ولې ورګرځئ. زه باور لرم چې په ښه تمرکز، په ښه هدف جوړولو او په ښه مهالویش جوړولو او په مصروفه ځان ساتلو موږ په خپله خپل تیر هیرولی شو.
پرته له دې چې تصمیم او پرېکړه ورته ونیسو یا تدابیر ورته جوړ او ترتیب کړو. څلورم مورد دا ده چې باید په خپل حال تمرکز وکړو او په ټوله کې تمرکز وکړو. راځه چورت ووایه، فکر وکړه څه اوس څه کول پکار دي. زه غواړم یو مثال درکړم. مثلا زه 12 کاله عمر، زه 20 کاله عمر لرم او په 12 کلنۍ کې یوه تېروتنه رانه سوې. صحیح؟ او اوس پښېمانه یم چې ولې په 12 کلنۍ کې تېروتنه رانه سوې ده او زه اوس یم 20 کلن یا 25 کلن. زه ډېر راحت ځان ته قناعت ورکوی سم او په دې مسله تمرکز کوی سم چې ښه زه خو په 12 کلنۍ کې هماغومره پوهېدم، اوس چې 20 کلن یم ډېر پوهېږم، اوس هغه د 12 کلنۍ تېروتنه نه تکراروم. بنان په 12 کلنۍ کې هماغومره پوهېدم، هماغه پېښه رانه وسوه، خو چې رانه وسوه نو څه وکړم؟ یعنې په خپل حال چې هر څومره تمرکز وکئ دا به تاسو سره کومک وکړي چې په راتلونکي کې بیا په خپل دغه حال پښېمانه نه سئ. موږ معمولا همداسې ژوند لرو، اوس وایي اوس چې ځوانان وایي چې هی ماشومتوبه هی او بیا چې لوی سو او بوډا سو بیا به وایي چې هی ځوانۍ. نو زه غواړم دوستانو چې دغه دویم هی نه ځان خلاص کړي. دغه یو هی خو اوس تېر ده، د یوه د ماشومتوب هی دا هی خو تېر ده، دغه د زړبودۍ هی نه ځان خلاص کړئ. همدغه اوس چې ځوانان یې فعال اوسئ، زده کړې وکئ، مطالعه وکئ او منفي کړنو او اشتباهاتو نه لاس ونیسئ. وروستی مورد چې غواړم یاد یې کړم د تېر او راتلونکي غمونه دي. دا په یاد ولرئ چې که د تېر او د راتلونکي غمونه سره یو ځای نسي تاسو به هېڅکله هم د حال غم مړ نه کړي. د تېر غم پرېږدئ تېر ته، د راتلونکي هم پرېږدئ خدای پاک ته. صرف د حال په غم تمرکز وکړئ، زه باور لرم چې ډېر زر به یې حل کوي. اما که تاسو راپاڅېږئ او د تېر غم هم راوړئ حال ته او د راتلونکي هم راوړئ حال ته، نو دا د حال غم، د تېر غم او د راتلونکي غم که سره یو ځای سي دا کېږي درې غمه. انسان کولی سي د یوه غم وخوري. یوازې یو غم کولی سي چې له منځه یوسي او حل یې کړي. که تاسو واقعا غواړئ چې برلاسي او مسلط برخورد وکئ، مسلط چلند وکئ، نو د تېر خو هسې پرېږدئ تېر ته، په تېر خو مور چسپېږئ چې ژور خفګان به درته پیدا سي. راتلونکي باندې مه چسپېږئ چې اضطراب به درته پیدا سي. په حال باندې تمرکز وکئ چې هم مو ستونزه حل سي او هم مو پر نفس اعتماد لوړ سي. او که مو ستونزه درلودله، کومه پوښتنه مو درلودله یا مو بله پوښتنه درلودله، ضرور موږ سره په کامنټ کې شریک کړئ. مننه.